بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د مردانه طاقت دپاره یوه قرآني نسخه راوښیاست. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا طریقه الله ښودلې ده. الله عز وجل د حضرت هود علیه السلام واقعه بیانوي چې خپل قوم ته یې نصیحت کاوه. هود علیه السلام خپل قوم ته داسې وفرمایل: ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. سورة هود د 50 نمبر آیت. ای زما قومه، تاسو د خپل رب څخه د ګناهونو بخښه غواړئ، استغفار ډیر ډیر وایاست، الله ته توبه باسئ. الله عز وجل به د اسمان د لوري څخه پر تاسو باندې شیبې شیبې باران ووروي او ستاسو قوت به و قوت ته زیات کي، ستاسو په وجود کې به قوت زیات کي، قوت به مو قوت ته ورزم کي. نو لحاظه که څوک استغفار ډیر ډیر وایي او الله عز وجل څخه د ګناهونو بخښه غواړي، استغفار معنا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا کلمه دې ډیره ډیره وایي، د زړه له تله دې یې وایي، الله به یې په بدن کې قوت پیدا کي. کله چې د انسان بدن کې قوت پیدا سي نو بیا به یې هغه د ده غوښتنې هغه ټوله پوره وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي